د دغو فارغانو شمیر چې څه باندې 100 تنو ته رسیږي د امام مسلم رحمت الله علیه په دارالعلوم کې د حدیثو او د قرآن کریم حفظ له بشپړولو وروسته یې د مسؤلینو لخوا د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په همدې حال کې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس وویل چې اوس په هیواد کې د اسلامي امارات نظام رامنځته شوی او باید د دغه ستر نعمت قدر وکړو او پرې نږدو چې د اسلام دښمنان زموږ ترمنځ تفرقه رامنځته کړي. این برکت آمدن نظام اسلامی بود که الحمدلله همه مدارس ما امروز از هر قسم مشکلات محفوظ و مسئول است. په ورته وخت کې د دغه دارالعلوم یو تن استاد وایي چې د دغو محصلینو شمیر 115 تنو ته رسیږي چې 15 یې د قرآن کریم حفظ او 90 تنه یې د حدیثو له دورې څخه فارغ شوي دي. مجلسی که فعلا شما میبینین این مجلس فراغت 13مین دوره کسایی که از بخش حدیث و دوره کبرا که به درجه عالمی میگن به اصطلاح ما که فعلا معادل لیسانس معامله میشه اینجا قرار داریم. در اینجا تقریبا به حدود 90 نفر از دوره حدیث یا از امو دوره عالمیه فارغ شدن و به تعداد 15 نفرم از حفظ مکمل قرآن عظیم الشان فراغت حاصل کردن. بلخوا یو تن فارغ شوي د دیني علومو د زده کړو لپاره په برابره شوو شرایطو خوښي څرګنده کړه او د ځوانانو څخه یې وغوښتل چې ځانونه دې د دیني علومو په زده کړو سمبال کړي. پیامم به جوانان این است که جایی که میخواهند رشد کنند جای رشد و ترقی در علوم دینی و مدارس دینی هست. میخواهند که در دنیا و آخرت کامیاب و سرفراز و سربلند باشند در مدارس علوم دینی رو بیاورند و در اینجا درس و تعلیم را شروع بکنند تا اینکه بندگان خوبی بشوند. د یادونې وړ ده چې دا په مزار شریف ښار کې له امام مسلم دارالعلوم څخه د فراغت 14مه دوره ده چې دغه ځوانان د حدیثو او حفظ له بشپړولو وروسته ترې فارغیږي.